ای مؤمنانو، پر تاسې روزې فرض کړای شوې لکه چې له تاسې نه د مخکې پیغمبرانو په پیروانو فرض کړای شوې وي. له دې نه دا هیله ده چې تاسې کې د پرهیزګارۍ صفت پیدا شي. د څو ټاکلو ورځو روژې دي، که له تاسې نه څوک ناروغ وي یا پردیس وي، نو په نورو ورځو کې د همغومره شمیر پوره کړي. او کوم خلک چې د روژې نیولو وسه نه لري، لکه د لوی عمر او دوامداره مرض خاوندان او وی نه نیسي، نو هغه د فدیه ورکړي. د یوې روژې فدیه یو مسکین ته خواړه ورکول دي. او څوک چې په خپله مینه څه زیاته نیکي وکړي، نو دا د همغه لپاره غوره ده. خو که تاسې پوهیږئ، نو ستاسې لپاره ښه همدا ده چې روژه ونیسئ. رمضان هغه میاشت ده چې په هغې کې قرآن نازل کړی شو، چې د انسانانو لپاره له سره تر پایه هدایت ده او داسې څرګندې لارښودنې پکې دي چې د سمې لارې ښوونکي او د حق او باطل یو له بله په ډاګه بیلونکي دي. له دې کبله څوک چې له دې وروسته دا میاشت ومومي، پر هغه لازمه ده چې دا ټوله میاشت روژه ونیسي. او که څوک ناروغ یا مسافر وي، نو هغه دې په نورو ورځو کې د روژو شمیر پوره کړي. الله پر تاسې آسانتیا راوستل غواړي، سختی راوستل نه غواړي. له دې امله تاسې ته دا طریقه ښودله کیږي تر څو تاسې د روژو شمیر پوره کړای شي. او په کوم هدایت چې الله تاسې سرلوړي کړي یي، په هغه سره د الله لویي وستایئ او شکر کوونکي اوسئ. او ای پیغمبره، زما بندگان کله تا نه زما په باب پوښتنه وکړي، نو هغو ته ووایه چې زه ورته ډېر نږدې یم. بلونکی چې کله ما وبلي، زه د هغه بلنه اورم او ځواب ورکوم. نو هغو ته ښایي چې زما بلنې ته لبیک ووایي او پر ما باندې ایمان راوړي. ته دا خبره هغو ته واوروه، کیدای شي چې هغوی سمه لاره ومومي. ستاسې لپاره د روژې په شپو کې خپلو میرمنو سره یو ځای کېدل روا کړای شوي دي. هغوی ستاسې جامه او تاسې د هغو جامه یاست. الله ته څرګنده شوه چې تاسې په پټه پټه له خپلو ځانونو سره خیانت کوو، خو هغه ستاسې ګناه وبخله او در تیر شو. اوس تاسې له خپلو میرمنو سره د شپې یو ځای شئ او کوم خوند چې الله تاسې ته روا کړی دی هغه واخلئ. همدارنګه د شپې له مخې خورئ څښئ تر هغه وخته چې د شپې د ترږمۍ له تورې لیکې نه مو د سپې د داغه څړیکه تر سترګو شي. له هغه وروسته دا هر څه پرېږدئ، تر شپې پورې خپله روژه بشپړه کړئ. او کله چې تاسې په جماعتونو کې څیله یاست، یعنې اعتکاف کوئ، نو د خپلو میرمنو سره نږدېوالی مه کوئ. دا د الله وضع کړي حدود دي، دې ته نږدې مه ورځئ. دغه شان الله خپل حکمونه خلکو ته په ډاګه څرګندوي، ښایي چې هغوی له ناوړه چلند نه ځانونه وژغوري.